محرومو سیمو ته د برېښنا رسونې په دوام د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اونخي درې حکیم خیلو سیمې ته د برېښنا رسونې پروژې چارې شاوخوا 80% پرمخ تللي دي. د یاد ولایت برېښنا ریاست مسؤلین وایي د پروژې په پلي کولو سره به 1200 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. د اونخي د حکیم خیلو پروژه ده چې تقریبا 6 ترانسفارمر دي چې مکمل حکیم خیل یعنی مربوطه کوم کلی شي د ټول برق د نعمت نه برخمن شي. او دغه پروژه 13 میلیونه پروژه ده او ټول 24 میلیونه ده، خو 8 میلیونه د تطبیق لپاره دي او 13 میلیونه د تجهیزات د خستلو او پلان لپاره 15% کار په مخ تللی دی او 1200 کورنۍ به ان شاء الله د برق د نعمت نه برخمن شي. د اونخي درې اوسیدونکي د پروژې پلي کولو ته زیات خوښ دي. وایي برېښنا د ټولنو لومړنۍ اړتیا ده. زیاتوي چې په پلي کولو سره به یې ګڼې ستونزې حل شي. معلوم داره چې ستونزې به ډېرې وي، حتی داسې ورځ راغلې ده چې ژمي کې یا په پسرلي په موسمو کې 2 ورځې وریځي متواترې وریځي نو بټرۍ شارټ شوې نه وي، د خلکو کورونه په تیاره کې پاتې شوي، ماشومانو په اصطلاح مریضانو حتی د عبادت ځایونه د ټول په تیاره کې پاتې شوي. ان شاء الله په دې په راتګ سبا موږ د ځینې مشکلات حل شي. او دا چې په تیاره کې به ناست وو ورېځې به وي، د بټرۍ واسم نه لرو چې خستې وای او ټول دغه مشکلات په دغه پورې ان شاء الله چې تړلي دا به الله په باندې حل کړو. ډېر ورته خوشحاله یو چې دلته برېښنا راغله. د بټرۍ سمو ډېر په تکلیف وو. موږ به چې بټرۍ واخیستله مثلا د 6 میاشتې یا 7 میاشتې به کار نه راتر کولو او د ورځې به مې استفاده کړله چې نمر به و چې نمر به نه وایستی به استفاده نه کېده. د میدان وردګ ولایت برېښنا ریاست مسؤلین وایي د برېښنا ظرفیت ته په کتو کوښښ کوي د ولایت ټولو سیمو ته برېښنا ورسوي چې د مرکز میدان ښار په ګډون به ټولې نږدې او لرې پرتې سیمې له دې نعمت برخمنې شي.